بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی حقیار، تاسو ته به راشو. د جګړې د ګټلو لپاره چې د ولسمشر یو دغه د جنرالانو د تقاعد یو دغه مهم موخه دا ښودلې ده چې د جګړې د ګټلو لپاره او د بریاو د لاسته راوړلو لپاره باید داسې ګام ما پورته کړی وای. واقعا د جګړې د ګټلو لپاره د دا ډول جنرالانو چې تر ډیره په نظامي برخه کې فعال وو، واقعا د جګړې د ګټلو لپاره دا یو مهم ګام دی که نه تر دې وروسته به نور هم امنیتي وضعیت د افغانستان خراب وي؟ د جګړې د ګټو دپاره دا ګام دا پوره ګام نه ده. دا ممکن په هغه صورتونو کې چې په افغانستان کې هر څه په نورمال وضعیت کې دوام روان وای او بیا په افغانستان کې په بستونو باندې لکه د اوس غوندې بې کفایته اشخاص وای نو یو فکتور دا کیدای شو. خو اوس موږ وګورو چې په افغانستان کې د جګړې واک د افغانانو په واک کې نه ده، جګړه د نورو په واک کې ده او د افغانستان د اردو سره پوره مرسته نه کیږي. د افغانستان اردو په پښو درېدو ته نه پرېښودل کیږي. د افغانستان اردو ما وړاندې مرته اشاره کړه چې اوس هم قومي ده، اوس هم حتما به پکې ازبک وي یا پکې تاجک یا پکې پښتون وي او یا پکې هزاره وي. یعنې هر څوک خپل سمت خپل ژبې ته وفادار دی، خپله ټول افغانستان ته وفاداري پکې نه وي، نشته پکې وفاداري. د اوس هم تاسو فکر وکړئ چې په سمت شمال کې یو چارواکی حکومت ته اختیارونه ورکوي چې زه به قیام وکړم او زه به د حکومت په ضد باندې نظامي برخورد وکړم. د نظامي برخورد څه معنی؟ هغه پوهېږي چې په اردو کې د سم د ګوند کسان دي، هغه د اشرف غني خبره نه مني، هغه د ده خبره مني، د سم د ژبې د تنظیم کسان دي. نو واقعا زموږ اردو نه ده. دویمه خبره دا ده چې په دې سیمه کې د ځواکونو ترمنځ هماهنګي نشته. اردو د پولیس د اردو سره همکاري نه کوي. د جګړې لومړۍ کرښې ته څوک نه ورځي. د اردو تجهیزات، د اردو امکانات دا په تور بازار کې خرڅېږي، حتی په طالبانو په داعش باندې خرڅېږي. تر څنګ د اوس د سید یو جنرال خو به ته منفق کې خو د هغه څوک چې د جنرال په سر امیر ده، وزیران معینان دوی چېرته متخصصه کسان دي. زه د چا نوم نه اخلم. همدا اوس په امنیتي کسانو کې انجینران مقرر شوي دي، د زراعت فارغین پکې مقرر شوي دي په ډېرو غټو پوسټونو کې. هغه د دې جنرالانو په سر امیرین دي. هغوی سره باید څه وشي. وړاندې ورته اشاره وکړه چې په ملي امنیت کې، د امنیت په شورا کې، په ارګ کې، په وزارت دفاع کې، په کورني چارو وزارت کې، په اکثرو ځایونو کې معینان مهم چارواکي دا د پخوانیو جنګسالارانو بچیانو د هغوی کورني دي. ښاغلی حقیار، واقعا دغه اندېښنه چې تاسو لرئ دا ټول ملت لري چې پلار جنرال که پلار وفات چې زوی ته پاتې کېږي د هغې نه غټ سمت ورته ورکول کېږي، ښه نازول کېږي د حکومتونو لخوا. او هغه کسان چې تاسو یادونه وکړه د زراعت پانځینه فارغ په دفاع وزارت کې څه کوي؟ واقعا که داسې دا کارو ته فکر وکړو چې دغه سلسله مراتب چې دوی مثلا لکه پلار وفات د هغوی ځای زوی ته ورکول یا د هغوی خپلوان ته ورکول، د دوی د مخنیوي لپاره باید کوم کارونه وشي؟ په افغانستان کې د یوې مدرسې هغه داسې یو شاګرد چې مدرسه ته په نیمه کې پاتې د یو مدرسې شاګرد مارشال کېږي. ته فکر وکړه چې دین قیاس کړه چې جنرالان به څنګه وي. موږ د پاکستان کې پاکستان ته یو رسمي سفر و، ځینې جوړجانستان راسره و د رسمي سفر و. موږ په پنډۍ کې د دوی د اردو عمومي قرارګاه د ډاکټر صاحب اشرف غني چې ورغلی و د دوی د نظامي چارواکو سره مېلمانه شو. جنرال عصمت غفور چې د دوی ویان ده زموږ ډېر جوړجانستان ناست موږ ته تقریبا د پیغور په شکل وویل. راته ویل چې د موږ اردو په تاسې په اردو کې ډېر فرق ده. هغه راته ویل چې د موږ اردو اویا کلنه ده او تاسې چې ده اوس د کردي په وخت کې اقدام پېښ شوی دی او د هغوی د اردو شمېر نه پوهېږم چې دقیق په یاد نه دي اتنګه که ده که څوارلس که ده په دومره شمېر که ده. او د موږ د اردو شمېر د افغانانو د اردو شمېر د 2,500 کې چې هغه هم سم نیمې خیامي دي. او دا خبره مو کړه چې د تاسې په اردو کې اوس یو نیم زر جنرالان دي.
د تاسې په دغه واړه اردو کې چې د 2,500 په شاخوا کې دي او تر اوسه پر 8 کلنه د عمر پوره کېږي نه 1.5 جنرالان دي خو زموږ اردو چې 80 کلنه ده او ترڅنګ د شمیر د تاسو د اردو څو چنده ده خو د موږ په غونډه اردو کې تر اوسه پر 150 جنرالان دي 150 او ګوره 1.5 ګوره نو ته فکر وکړه چې دا تقریبا یقیني په ما باندې دې خبره ډېر زیات به تاثیر وکړو خو د واقعیت په توګه باندې سړی به دومني چې هغوی چې څوک جنرال کوي په کفایت په درایه په وړتیا په دا ټولو معیارونه په پام کې نیسي زمونږ دغه دا ده چې دا د فني تنظیم د مشر وراره ده زه همدا اوس اجازه راکړه یو خبر ته وکړم اوس هم د اشرف غني په امضا باندې حتما 130 کسه که 100 کسه نوي جنرالان شوي دي باور که ځینې پېژنم باور کوي که نه چې هماغه پخوا خبره وه چې په د نظامي اردو باید د افغاني فرمون تطبیق شي یعنې د زړې افغانۍ نه 3 واخیسته شو 1000 افغانۍ یوه افغانۍ جوړه شو هماغه سړی چې دې ته ګوري چې دغسې سړی هم جنرال شوی دی نو چې هماغه د افغاني فرمون په تطبیق کړه 3 ستوري به ترې واخیسته شي یعنې ډګر جنرال به بیرته دغه شي د ډګروان شي او ډګروان دې بیرته تورن شي ډېره مننه حقیار صاحب محترم ښاغلی قانع د ښاغلي حقیار ډېرو ښو خبرو ته اشاره وکړه لکه د پاکستان د سفر او په یو وړې اردو کې لکه د افغانستان په اردو کې د بې شمېره جنرالانو شتون واقعا دا به کوم درد واقع واقعا دا د خپله د حکومتونو لخوا د جنرالانو هغه حیثیت ته یو ضربه ورکول نه دي لکه تورن ته جنرال کې یا ډګرمن ته جنرال کې زما خپله باندې نظر دا دی چې د افغانستان د ساتلو لپاره ځینې ادارو ته موږ اړتیا لرو او هغه ادارې باید د افغانستان د مفاداتو ته د تقدس په سترګه وګوري او د افغانستان مفادات د هغوی لپاره سرې کرښې وي هغه دغه دفاعي ادارې دي چې په خپله باندې اردو ده زما نظر دا دی چې په اردو کې باید مطلق ډسپلین یو ډېر دیکتاتور ډسپلین دغسې داسې لږ تر لږه پورې ما درته وویل چې موږ باید 45 جنرالان ولرو او زیاتر ته 100 جنرالان باید اوس ښاغلی قانع 140 جنرالانو تقاعد کول او پر ځای ښاغلي حسن حقیار ورته اشاره وکړه د 100 نه د ډېرو جنرالانو ته د جنرالي سمه سبا د جنرالي رتبې ورکول دا به کوم درد واچي او واقعا دا بیا هماغه پخوانۍ خبره نه ده ګوره یو جنرال که موږ تاسو ډېر وغواړو د ظاهرشاه وخت لیدلی یا به 2 تنه جنرال کېدلو یا به 3 تنه هغه وخت چې به 28 د اسد و یا په 30 دغه باندې به اسمبلی باندې به ملي جشن شروع کېدی د افغانستان د استرداد جشن به شروع کېدی د استقلال یا به 3 تنه جنرال کېدلو یا به 2 یا به 4 تر دې زیات موږ جنرالان نه سوی نوي جنرالان او ښاغلی قانع کوم ظرفیتونه باید په یو شخص او نظامي شخص کې چې جنرال د دې لپاره که موږ غواړو چې یو ډسپلینډ اردو یو پاک اردو یو مدافع اردو یو افغانستان پرست اردو یو د افغانستان ملت پرست اردو ولرو د دې لپاره ضرور ده چې موږ اردو له سیاسي مسایلو څخه خاکو او دغه اوسنی ترکیب چې 10% د هزاره وي او 20% د تاجک وي او 40% د پښتون وي او دغونه د عماق دا خپله باندې اردو قوي کول دي دا په خپله د اردو د لمنځه وړو لپاره په آینده کې او اردو لپاره باید پاخه کوډونه جوړ شي پاخه قالبونه جوړ شي داسې قالبونه چې یو څوک روزل کېږي اقلا لږ تر لږه چې موږ یو 12 کلن هلک پوځي اکاډمۍ ته لیږو او هغه 40 کلن یا 22 کلن کې وظیفې ته لیږو دی باید موږ په دې کورا کې دومره ضبوط کړو چې دی پرته له افغانستان څخه پرته د افغانستان له مفاداتو څخه پرته د افغانستان د ملت له سالمیت څخه په بل شي باندې سوچ ونه لري او د ده لپاره ژبه مطرح نه وي د ده لپاره لسان مطرح نه وي د ده لپاره سمت مطرح نه وي دی مطلق افغانستان پرست دی مطلق واخان په پزین کې ولري دی مطلق زرنج په دغه کې ولري دی د دغه سرحدونو د صیانت او د حفاظت سوچ په دغه کې ذهن کې ولري او په دغه روحیه باید موږ دغه وروزل او دا باید د نړۍ د ډېرو پرمختللو پروسیجرونو په اساس باندې اوس ما درته وویل چې چېرته موږ تاسو تر اوسه پورې د ترکیې د ترکانو له دغه څخه له نظامي فرهنګ او زده کړو څخه موږ استفاده کوله کله دې په ایسته موږ ځو د ناتو له دغه څخه په ناتو کې هم داسې نه کېږي ناتو کې هم هلته ډسپلین ډېر حاکم دی د پاکستان د پوځ د یادونه وکړئ هېڅ شی نه لري یعنې دومره بېروحیه پوځ دی چې په 10 نفرو بلوڅانو تقریبا 200 نفر هلته تسلیم کړي ووژلي په د بولان په درو کې او د دغو کې له منځه یې ولیدي اما د پاکستان پوځ یو قوت لري چې ډسپلینډ پوځ دی منظم پوځ دی
او له نظم څخه دغه نه کوي یو لوی یو موخه او هدف لري د لوی درستیزي کولی شي چې خپله 3 کاله یا 4 کاله د خپله وظیفه تمدید کړي لیکن دا نشي دغه کېږي پوز یا ډسپلین اجازه نه ورته کوي ځه په مخه 3 ځلې داسې شوي دي چې پرویز مشرف د پوز مشر و 2-3 دورې دغه خپله پوز کې به هغه ورته جوړ شو خپله ډسپلین دغه پاټکو ته وکړي چې ته ګوره پرېږده دا پوځي څوکۍ او هغه مجبور سو چې پرېښوله نو په اساس باندې زه وایم چې اساسي خبره دغه ده چې موږ ډسپلین ته مخته کړو او ډسپلین باید په دیکتاتور شکل د پوز په ټولو صفوفو په ټولو کرښو په ټولو ادارو باندې په ډېر قوي شکل باندې دغسې تطبیق شي او دغه لاره ده چې موږ ته یو ډسپلینډ یا منظم پوز با ډسپلینه پوز منسجم پوز هغه پوز له پوځي فرهنګ څخه له وطن پرستانه کلچر څخه له وطن پرستانه ذهنیت څخه دغه کې اطاعت کولی قانع چې یو پوځي ته لکه تاسو شاهدان یاست دا خبرونه هم د رسنیو نه اورېدلي دي چې یو پوځي ته معاش نه رسیږي په لورو پرتو غرونو کې دا پروت اوسېږي ورته عیار شوی باته نه رسیږي واقعا دا باید څنګه یو ملي فکر ولري ګوره دغه شیان هم د موږ تاسو پروفیشنالیزم ته مخته کړو یعنې مسلکیت او حرفویت ته مخه کړو بیا دا خبره نشته چې موږ یو پوځي ته د معاش ونه رسېږي که موږ تاسو پوځي په هغه رقم باندې جوړ کړو چې هغه مطلق افغانستان پرست وي د هغه په وړاندې هېڅ شی بل دغه نه لري افغانستان لومړی د افغانستان د ده اعتقاد وي افغانستان د ده ایمان وي افغانستان د ده ناموس وي افغانستان د ده شرف وي افغانستان د ده اولاد وي افغانستان د ده مور وي افغانستان د ده پلار وي افغانستان د ده ژوند وي افغانستان د ده مرګ وي افغانستان د ده هدیره وي بس په دې باندې یو پوځي په پوستو په رګونو په هډونو د یو په حجرو کې باید موږ افغانستان او د افغانستان تقدس او دا په چی باندې په مسلکي دغه باندې پوځي باید په سلیم ساعته کې پرته له افغانستان څخه بله دیدګاه ونه لري ډېره مننه او دا هغه د ډسپلین په اساس باندې کېږي او ډسپلین بیا چې نظم رامخته ډېره مننه او دا مشکلات له منځه شته درنو لیدونکو لنډه دمه اخلو پس له دمې بیا هم خپرونه دوام لري ملتیا مو کړئ